روغ نشي د درنزا چې داستا خمار سترګې زخم کړي او په والله کستا بلال په والله کستا بلال عاشق ترسي که صفت څوک د مصریا د شامي کړي نبوت الله پتا باندې تمام کړو څوک چې پس دا وکوینو بدنام کړي ستا په عشق چې ټوکړي کړي قبولي او د جنت په بسترو به خرابې کړي ستا صفت نه پوره کېږي د زړه سره زفیر ګله که ختم عمر تمام کړي یا ځان لره انجتې جوړومه حاجی صاحب سوال درته کومه مال د جانان د کوڅې ځان سره موټې خاوره راوړه حاجی صاحب سوال درته کومه ځان لره انجتې جوړومه مال د جانان د کوڅې ځان سره موټې خاوره راوړه مال د جانان د کوڅې ځان سره موټې خاوره راوړه د نبی علیه السلام ملګري صحابه کرام وایي چې ناتخوانانو د نبی اسلام صفاتونه به کولو کچې موږ تاسو په دې ګناګارو جوګو باندې وکړل په دې ماشاءالله دا کومه لګا لا خار کې لګي او دا ګورم دا بوټي وایي چې دلته کې بس دا سپینګری او لوی ورټول نه خوانانو د نبی اسلام صفات خو ځان لرانجتي جوړوما ځان لرانجتي جوړوما حاجی صاحب سوال درته کوما مال د جانان د کوڅې ځان سره موټې خاوره راوړه مال د جانان د کوڅې ځان سره موټې خاوره راوړه حاجي صاحب زی چې مدینې په لورې د سرو ګلونو باغچې په لورې د سرو ګلونو باغچې په لورې د شین ګنبد او منارې په لورې یادونه زړه کې ګرځومه یادونه زړه کې ګرځومه وای مال د جانان د کوڅې ځان سره موټې خاوره راوړه مال د جانان د کوڅې ځان سره موټې خاوره راوړه حاجی صاحب شفاعي د پکې رنځور د پاره دوايي د پکې رندو د پاره بنايي د پکې وای سبحان الله حاجی صاحب شفاعي د پکې رنځور د پاره او دوائی د پکې رندو د پارا او بینائی د پکې پمن من یادوما پمن من یادوما او مال د جانان د کوڅې ځان سره موټې خاوره راوړه مال د جانان د کوڅې ځان سره موټې خاوره راوړه حاجی صاحب سوال درته کومه حاجی صاحب سوال درته کومه مال د جانان د کوڅې ځان سره موټې خاوره راوړه چې یهودي په بنا کېږي نظر واپس راځي جوړیږي سترګې بیا چرې نه خوږیږي سترګې بیا چرې نه خوږیږي زه هغه یاد تازه کومه زه هغه یاد تازه کومه وای مال د جانان د کوڅې ځان سره موټې خاوره راوړه مال د جانان د کوڅې ځان سره موټې خاوره راوړه ځان لرانجتي جوړوما حاجی صاحب سوال درته کومه مال د جانان د کوڅې ځان سره موټې خاوره راوړه مال د جانان د کوڅې ځان سره موټې خاوره راوړه زار بازي خلک به توفې غواړي څوک به کجوري شنې او سرې غواړي زړه به یې بیل شان مزې غواړي زړه به یې بیل شان مزې غواړي زه دغه یو ارمان لرمه زه دغه یو ارمان لرمه بس مال د جانان د کوڅې ځان سره موټې خاوره راوړه مال د جانان د کوڅې ځان سره موټې خاوره راوړه په دغه لاره مې جانان تللی دی پکې صدقه
عمر عثمان تلے دے او داسی علی مرد میدان تلے دے داسی علی مرد میدان تلے دے اے زکا گردو نیخ کلوما زکا گردو نیخ کلوما او مالا دا جانا دا کسے زان سر مٹے خور راوڑا مالا دا جانا دا کسے زان سر مٹے خور راوڑا زان لرانجتی جوڑا وما حجی سے سوال در تکوما مالا دا جانا دا کسے زان سر مٹے خور راوڑا مالا دا جانا دا کسے زان سر مٹے خور راوڑا مالا دا جانا دا کسے زان سر مٹے خور راوڑا اللہ جل جلالہ دے مونږ تاسو ټول ته د حرمین شریفینو زیارتونه بار بار را نصیب کړي دا بختورو ته به د الله پاک دغه مقام او دغه نصیب کړي مینه غواړي محبت غواړي طلب غواړي الله جل جلاله دې زمون په زړه کې په صحیح پیمانه سره د نبی رسول سلام عشق او محبت را پیدا کړي امین وای ماشاءالله الله دې ستاسو په کلام او ستاسو په شاعري باندې